سل نه 200 خو راوله رکیبه یک تنها لکه زمری درته ولاړ یم. دوستای عزیز این رقم جای آمدیم که اگر نداره. چی نداره؟ اگر نداره. اگر نداره کتون کو مکشار و کتون کو حرکت. ای خدای زه به ورته ګونګه کې په خولو کې چې مینه یې د وطن په زړه کې نه وي. Say Islam is the religion of violence and terrorism, but Islam says دوستانو موټرسایکل په خپل روان ده له خیره. کتونکو بازار د بازار له خیره نجراب ولسوالۍ ته راورسېدلو. دا بازار ده د وطن د وطن. کتونکو چرخې ته وګورئ اوبو باندې چلیږي له خیره برق جوړېږي که څه حساب و کتاب ده نو ماشاءالله. سیند ته وګورئ دوستانو په غرو باندې وسم واوره ده او ډېر ښه سیند روان ده د اوبو تاسې باندې به یې له خیره ووینم. کتونکو راورسېدم بالاخره راورسېدم یو ښایسته د وطن کونج ته. ډېر زبردست ځای ډېر خوندور ځای. تاسې یقین وکړئ ډېر زیات سکون ده او په څنګ کې مې د اوبو سیند بهیږي. کتونکو مجبوره یم چې ورکته سمه. ډېرې یخې اوبه دي. د خیره را ګډ شو ډېرې تیزې اوبه دي. له موږ سره څوک ګرځي نو دا رقم حالات به ځان برداشت کوي. نه به یخ ته ګوري نه به اوبو ته ګوري. موږ هم دې دره کې ګرځو راغلي یو ښایسته نجراب ته. کتونکو دغه ځوان مې پیدا کو له خیره د دې سفر ملګری ده. بیا بدر خوش شدیم. نام چی است؟ رامش. رامش جان چطور هستی بله؟ این طرف بیا. خدا را شکر جور هستی؟ این طرف. اینجا چی میکنی رامش جان؟ اینجا آمدیم ولا چکر. چکر. چکر یعنی چی رقم چکر؟ یه کمکی خوشگذرانی. خوشگذرانی. طبیعت خوش دوست داری نی؟ طبیعت دوست داری. جور هستی دیگه؟ شکر زنده باشی. دره میریم دره. دره آبشار. آبشار. آبشار کجاست؟
آبشار رو طرف است. کدام طرف؟ پشت اونو کوست پشت اینی یعنی تو بخیر حرکت ابشار و دکه دوست با حرکت دا خدای بسی خیر لارا دیر خطرناک دا یا الله خیر یا الله یا الله خیر اگه جایی سلام دیگه کلمه تا فقط بخوانه یا الله کتون کو ظلم دا ظلم تو موترسایکل ظلم دا در افغانستان اسلامی امارت افغانستان اسلامی امارت زنده باد امارت اسلامی زنده‌باد اسلامیت اسلامی امارت کتون کو سین ډیر خطرناک ده خدای دې کې خیر او خدای دې لپاره او مسلمانانو او کافرانو کتون کو دی به موټر سایکل ودروي نو دلته مشکل جوړېږي له کابل نه راغلی دي نو سخته ده بیا خراب دیم له کابل نه راغلی دي په چکر باندې مال تاسې ډېر لرې ځئ لرې جای ځئ نو مسؤلیت لرئ پام وکئ دغه یې مه کوئ موټر سایکل دلته ودروئ کتونکو یاستئ د ورور په خپرونه کې یاستئ که نه یاستئ واو دوستانو This is so beautiful دغه د ورور کور هم دلته ده کریا یې دلته ده د خیره دلته قرار لرو دا دواړه ځوانان دي خوب هستی بچه جور هستی طبیعت کې روان دي واو چی اگر نداره این رقم جایی که اگر نداره نی؟ دره افشار دره آبشار کدام ولسوالی؟ ولسوالی نجراب نجراب در کاپیسا ایغاز کاپیسا قرار داریم نی؟ کاپیسا خوب جای است نی؟ مردمش چطور است؟ مردمش مهمان نواز مهمان نواز دیگه خوش اخلاق خوش اخلاق دیگه آدم خوب آدم خوب دیگه که خیلی قابلیت ها داره دیگه نداره دیگه نداره دیگه دوستانو دیگه نداره دستی جای ده دستی لولی جای ده نو ملګری دی کسی دی ورسره تنها نو یو دا دوستان هم دی را سره بس هر جای یو شایسته سړی را پیدا سی بیا ملګری سی بیا دا رقم کیسه جوړه سی که څنګه ورور میفهمی پښتو نه نه چی میگی؟ خوشحالی وینم ولی ملک منن آزاد دی شور د زنده باد دی شور د زنده باد دی زړونه خندیږي هر یو کور آباد آباد دی شور د زنده باد دی شور د زنده باد دی خوشحالی وینم ولی ملک منن آزاد دی شور د زنده باد دی شور د زنده باد دی مشر رهبر مولا عمر و مردی میدان د هر ډګر و مشر رهبر مولا عمر و مردی میدان د هر ډګر و پخو
خوشحالی نن هستین بیرغ را باندې شور د زنده باد دی شور د زنده باد دی لزان نگران راتا محبوب دی وزیر دفاع مولا یعقوب دی لزان نگران راتا محبوب دی وزیر دفاع مولا یعقوب دی باپور بانیه واشنگټن هم په لړزان دی شور د زنده باد دی شور د زنده باد دی زړونه خندېږي هر یو کور آباد آباد دی شور د زنده باد دی شور د زنده باد دی بچیکش کنم شده فهمید؟ نمیت من کتون کن مه کوه دومره سوچونه او فکرونه د دې ژوند په اړه چې څه به وکړم او څه به کېږي ځکه هغه چا چې دغه ژوند درکړی هغوی به هم ستا د ژوند په اړه څه فکر کړی وي هغه مسایل او هغه خبرې چې ستا د وس وتلي هغه ټولې الله ته وسپاره ځکه د هغه سره یې حل مخکې د مخکې نه پروت وي خو هغه ستاسې د صبر امتحان اخلي الله تعالی فرمایي دا دنیا ماته د مچ د وزر په اندازه هم ارزښت نه لري نو ته د مچ په وزر کې خپله برخه څومره بولي په ژوند کې په ښو حالاتو شکر او په بدو باندې صبر وکړه قرآن یې موږ ته وایي السلام علیکم کتون کو یاستې څومره خوندور ځای ماشاءالله حد نه لري د غره په سر غر سته تاسې وګورئ شایسته وطن کې ګرځي شایسته جام تاسې ویني کوشش دا ده چې د خلکو په خوله کې یوه مثبته خندا یو مثبت فکر ورکړمه نور څه هدف و مقصد نشته الله دې دا وطن همداسې شاد باد لري چې په دې باندې چې شایسته افغانان کې اوسي شایسته د وطن خلک کې اوسي دوستان عزیز قسمه که میبینه یک شافتالدوز اینجا گیر کردیم که شافتالا را در دستش گرفته و متاسفانه میام میخوریمش اگر شما اشتیا دارید بخورید میره میخوره مردم؟ نه میپوشه میپوشه؟ تو بخوشی را که میخوری را آدم آره میخوره باور مو وسه داسې خوند یې وکړله کړایي کړایي نه د پسه کړایي سړی ووهي نوشي جانې کې دا رقم خوند یې و دوستانو ملګرو ته خدای پاماندي ورکوو خداحافظ خداحافظ کتونکو سفر بیا تنهایی سو دا زړه تنها سي لږ قرار سي
ماشاءالله یو جي ته رالم صحت نه لري اذانونه هم دي ډېر سکون والا ځای ده یا الله wow it is so beautiful شایسته تګ او ته سفر د له خیره ملتیا را سره وکړئ شایسته وطن ماشاءالله دا غرنه افغانستان دا لاره سیده داسې کته تللې ده دوستانو وګورئ سمندر اوه سیند د سیند ودرې ماما ورکته کېږو Один ستړی مه تر راسه تروې نه لرې هل راسه ستړی مه سې څنګه یې نوم مبارک نوم محمدي خان بندي خان محمدي خان څنګه یې بالکل صحیح ټیک یې دوستانو دا پراشوټ وینځکه اغوستی ده سې هوا باراني ده باران کیږي له خیره منتظره اوسئ ورور خطرناک کیږي نورم خطرناک کیږي باران ده دره ده پکې روان یمه شایسته وطن ده اوهو وای د زمري زود څوکه یې واچوم څوکه نرم یې راواچوه نرم شی په مزه راواچوه یو بل یاد نورمال دې خواته ته نه ولګېږې دې خواته راسه زه نه لګېږم یاره دا ولې د زمې نه ده یاره ګیم کې څه چل لري لاړو خدای پاک دوستانو یو بل ښایسته جي ته حرکت دوستانو له تګاوه چې بیرته واپسي ځکه چې یو بل ښایسته جي پسې یو ځای ده ډېر خوندور ځای ده زړه مې داسې هلته وړل شوم اوس له خیره
دا فتن سفر له دغه ځای کې بېرته شروع شو د موږ نو زه له خیره یو ښایسته جده اوبو ته وګورئ سیند د اوبو ده خوندور روان ده سړک پوخ ده ډېر خوندور سړک ده کتونکو ومینیواله التروس میاشت نه ده څو میاشته ده ها څو میاشته ده میاشت التروس نه ده پوره شل شپو ده شلو شپو ده ماشاءالله د خدای کارونه دي نو ځانو ته ستړي مه سې وکړه زمری خو وینئ له خیره ځو حرکت کتونکو دا بره چې تاسې وګورئ دا ټول د انګورو باغونه دي له خیره دوستانو دې خواته یو ماشاءالله یو ښایسته ویو خو ده ډېر خوندور ځای ده یې خواته سیند ده له خیره سیند ته م ورځو کتونکو سفر خو ګورئ انشاءالله ساعت خو به م راسره تېري ماشاءالله داسې یو سیند ته راکښته سو بس نو حد نه لري نور څه نه سم ویلی پکې تاسې به خپله تماشه کوئ ډېرې خوندورې اوبه روانې دي دا وطن په اوبو او باد ده اوبه سې نه وي پکې ډېره به مشکله سي سره سایکل والا سایکل والا سایکل والا داسې دواړه په طبیعت روانو کتونکو سیادو ته راورسېدلو له خیره تاسې باندې سیند وینو اوهو دریاب د دریاب دا ځوان ډبرې ټولوي د غرکې اوبه را روانې دي دوستانو مایده مایده باران او داسې سیند ډېر خطرناک روان ده ډېر بد باران ده وریځې ډېرې ټینګې سوې له خیره بس بس څوک پکې کتونکو ډېر تیز باران ودی سیند داسې د خیره خلک له بارانه منډې وهي ډېرې تیزې خطرناکې اوبه روانې دي له خیره د پل دې غاړې ته رالو باران هم د میده میده شش کال به افغانستان ښه غني نو د اوبو سي باران ته خو وینئ چې باران هم شروع سوی ده له خیره میده میده باران هم اوري او سفر ده شکردرې ته شکردرې سیده کابل باران کرا کرا تیزی سے کتن کو
جم ته جم یا الله دا ځوانان درې سره په پله باندې روان دي نو ستړي مه سئ ستړي مه سئ درې واړه ستړي مه سئ ښه ځوانه عمر دې چیرې تېر سو بس عمر مې همدې باګرام د پروان ولایت کې همدې ځای کې تېر شو نو همدغه جګه و د خپل وطن مینه بل ځای شته مسافري خو به دې کړې مسافري مې کړې ولې مې نه ده کړې بل وطن خو صحیح نه وي که نه بس داسې خوندور نه وي لکه خپل وطن چې دا ولې دغه خوند ولې نه دا مشکل چیرې ده بس مشکل تاسو خو مسیران یاستئ پیژئ بس مشکل دغه مشکل ده چې خپل وطن نه وي که نه وای پردی کټله نه مشبو ده بس هر کار به دې داسې دشواره وي داسې صحیح تاداوي کارونه به نسې کړی او خپل هوا چې دا پردی وطن ده او بل خپل وطن ته بېرته ګرځو بس صحیح کار نه راځي نو هلته یې سړي ډډه نه لګېږي که نه څه باید وسي دې وطن ته سي پرمختګ وکړي باید دغه اوس چې کوم کارونه روان دي همدغسې کارونه چې روان دي بس خدای پاک مهربانه ده هر څه به راته آباد او کامیابه کړي نو بس خدای خو ډېر لوی ده نو بېشکه داسې ښه فکر لرې د بس ما ملګری یې بس دا نور ملګري دې نه کړو معرفي بس دا مې ترور زوی د نوررحمان نومېږي د همدې باګرام ولسوالۍ د پروان د ولایت او دا مې خارزاده نایدالله ده راسره په منظره راغلی منظره راغلي وم راځئ چې یو چکر درکړو د پټیو پلو ولاړ سو موسم صحیح موسم ده بس شنه ګلان او شنه غنم ولاړ دي چې دغه اوس چکر ووهو ښه هوا ده دا اوس چیرې قرار لرم زه ته اوس خپله د باګرام ولسوالۍ کې او د پروان ولایت په مربوطاتو کې نصرو کلا کلی ده نصرو کلا کلی ده په نام د پنجقلا پنجقلا ډېر ښایسته ځای ډېر زبردست خوشحاله سو بس ژوندي اوسئ خیر اوسئ وروره جوړ اوسئ کتونکو سفر د کور ته مخکې یو بل موسم اوس دېخوا د باران نسته ډېر تیز باران و انشاءالله په بل ویلو کې بیا د وطن په یو ښایسته جي کې د تاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم اوس په خدای خدای سپارم خدای پامان